د هغې نه بل سوال دی د یو خور کړې د هغه ده چې په تېر شوي رمضان کې د رمضان په میاشت کې زه ډېره زیاته بیماره ومه د معدې بیماره او معده به زما پړسېده او ډېرې بیماریانې وې چې ما به ساه هم نشو اخیستی نو ما خپل خاوند ته دا ووایي چې ما ډاکټر له بوځه وی هغه ما ته جواب کې وی چې مور کپړو اخیستو له ځي نو زه هغه بوځمه او ما ورته ډېر وي چې زه صبر نشم کولی بیماره زیاته یم خو هغه وایي چې نه د هغې نه بعد وي زما ماشوم وشو په اپریشن باندې نو بیا هغه اپریشن چې کوم ځای باندې شوی و هغې دلاسه وي ما ته بیا تکلیف و بیماره ومه نو بیا ورته ما ووایي چې زه بیماره یم هسپتال ته یې بوځم نو هغه وایي چې مور پلاني ځای ته ځي څه کار یې دی هلته یې بوځمه او تا بیا بوځمه وی ما ورته چې بیماري علاج پکار دی دا مور خو ته بله ورځ هم بوی شي وی چې نه مور همیشه مور ده او دا په اوله کې ده که ته مړه کېږي او که هر څه کېږي ځکه چې د مور د لاسه به زه جنت ته ځم ستا د لاسه نه نو دې سړي مبارک یې ته څه وې زه دا کار صحیح ده که غلط الجواب بالله التوفیق هغه دی چې په دې کې خو څه شک نشته چې مور د ټولو نه زیات حق لري په دې انسانانو کې په دې خپل بچي باندې دې کې خو څه شک نشته او د دې بچي د دې مور پلار سره ښه کول بیا خصوصا د مور سره ښه کول دا خو په ده باندې واجب دي ووصینا الانسان بوالديه احسانا مور پلار سره به ښه کې الله به کې خصوصا د دې مور تذکره وکړه حملته امه کرها ووضعته کرها د دې هغه حمل 9 میاشتې د بچې په خېټه ګرځول بیا د پیدا کېده داسې نو تکلیف او سخته دغه شان ابو هريره روایت دی چې په رسول الله پسې یو کس راغی یا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي یا رسول الله څوک ډېر حقدار دی چې د هغه سره ښه وکړم رسول الله ورته امک ستا مور وی بیا څوک وی امک وی بیا څوک وی امک وی بیا څوک وی بیا پلار او بیا نور خپل خپلوان دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نه دا واضح شو چې 3 پیرې رسول الله مور تذکره وکړي د مور حق ډېر زیات دی خو د هغې دا مطلب نه دی چې د مور حق ډېر دی د نورو خلکو حق خوره د پلار حق ډېر دی د نورو خلکو حق خوره موږ پښتنو کې دا مرض دی خصوصا چې موږ یا ډېر مخې ته ځو او یا له منډه شاته ځو هغه طریقه نه کوو کوم چې وسطیت ته چې شریعت یې ولاره ښولې کله چې موږ چاته نصیحت وکړو چې د مور پلار سره ښه کوو دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه ښځې نه یو څاروی او زناور جوړ کړي هغه بالکل پرېږدي که ورته ووایي چې نه د دې ښځې هم په تا باندې حق شتي دومره ښه ورسره شروع کړي چې هغه مور پلار پرېږدي د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د یو حق ادا کوي د نورو دا به تیرې ګنې حق نه ادا کېږي دا غلطه خبره مور خپل مقام دی د پلار خپل دی د رونو خپل دی د ښځې خپل دی د بچو خپل دی د ملګرو خپل دی هر سړي له به ته د هغه حق ورکې د هغه حصه به هغه له ورکې ډېر ورته موږ دا کوم چې دا کار کوي چې کوم الله چې تا ته دا ویلي چې د مور سره به ښه کې همدغه الله تا ته دا هم ویلي چې د ښځې سره به ښه کې څنګه په یو ځای کې د الله خبره مني بل ځای کې نه مني دا خو الله په قرآن کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې ښځو هم داسې حقونه دي لکه څنګه چې په دوی باندې دي د خاوندانو او د الله خبره نو دغه الله ویلي کوم الله چې ویلي چې د مور سره ښه کوئ همدغه الله ویلي ښځې سره هم ښه کوئ او که د مور سره ښه کول لار د جنت ته نو دغه شان د ښځې سره ښه کول دا هم لار د جنت ته ځکه چې په دې دواړو ځایونو کې تا خبره د چا ومنله د الله خبره دې ومنله نو دا ورور چې دا کم کار کوي ده ته موږ دا وایو چې کله تا ته حقونه ډېر راجمع شي کارونه ته ډېر شي نو بیا په دې کې ګورې چې په دې کې عاقد کم یو دی ضروري کم یو دی او علماء یو قاعده خود فقهي اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها کله چې مصلحتونه ډېر شي په تا باندې نو کم چې پکې د ټول نه زورور دی او غوره دی او ضرورت ودرې هغه مخکې کا دې چې د خپله مور بوځي کپړو اخیستول او چکر له پلاني ځي له پلاني ځي له دې ته په عربۍ کې کمالیات وایي یعنې یو ضروري شی نه دی او ښځه هسپتال ته بو داسې دي دا ضروري په دې ټیم کې په ده باندې واجب دي چې د خپله ښځه بوځي علاج دپاره اگر که مور په دې باندې خفه هم شي څه خبره نه
موږ وایو که خپه هم شي څه خبره نه ځکه چې مور چکر له بوه او کپړو اخیستو له بوه او غم ښادۍ له بوه دا وروستنۍ مسله ده په نسبت د دې چې ښځه غریبه بیماره ده په کټ کې پرته ده که دی وایي چې دا خو مور به رانه بیا خپه شي خیرې به هېڅ خبره نه ده دا شریعت دی شریعت وایي چې هر چا له د هغه حق ورکړه د ښځې دا حق دی په تا باندې چې ته علاج له بوځې هسپتال ته یې بوځې اوس که چېرته داسې وشي چې د دواړو دا خبره لازمي او دواړه ته په یو ځای نشي کولی نو بیا به د چا هغه مخکې کې بیا به د مور دا مخکې کې خو که دواړه لازمي او ضروري اوس مور بازار ته بوه د خیر سبا یې بوځه بل سبا یې بوځه مور غم ښادۍ له بوه سبا بل سبا یې بوځه چکر له بوځي سبا بل سبا یې بوځه ښځه هسپتال ته بوه هغه بیماره ده دا واجب دي په تا باندې د دې به تا نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ نو دې ورور ته موږ دا وایو چې الله سبحانه وتعالی ستا د ایرس ښه ډېر کړي چې د خپلې مور سره دومره ښه کړې خو بل حق خو به مه خوره که نه دا ښځه غریبه چې دا یو انسان دی تا ته ناسته ده په تا باندې د هغې غټ حقونه دي ذمهواریانې دي او په دې عقله یو نصیحت به مو کړو د خپلو وروڼو ته دا کوم چې د ښځې خیال نه ساتي او هغه بیماره یو غریب د تکلیفونه یو دی ورته په مخه د صبر تلقین کوي دا صبر خو په مخه نه کېږي که نه د دې ځینه روپۍ ولیږي مور پلار په لاس یې ولیږي ما روپۍ درلېږلي هغوی علاج نه بوځي بل دا ما ته به خپله یو زنانه ووایي په ټلیفون باندې بیمار او بې انتها بیمار او ما ته دعاګانې ما لپاره غواړه او دلته ما هسپتال قصې دلته نشته او د ډېرې غوسې نه دا ویې خندوله هم او په دوی خو وایي زه چې راواده شم په دوی بیماري نه راغلې نه په دوی بیماریان راځي او نه دا کسب کوي چې هسپتال ته لاړ شي ښه نو خاوند وایي چې هلته مور نه اجازت اخیسته غواړي پلار نه نه دی به پیسې ټولې ولېږي هلته هغو له به ورکړي هغوی هسپتال ته نه بوځي دوی نو څه وکړو اوس دغه مشران دي دا داسې چې ښه کې مور پلار مقام مطلب دی چې د ښځې مقام پې وخوره د بچو حق ما دا کوه هغه بیماره ده یو نیم بیماري دي چې هغه به د صبر نه خبره واوړي نشي صبر کول او چې به تا راشي بیا به وکړي صبر نو د ظلم دی زیاتې دی بیا موږ دې خور ته دا وایو چې خیر د خپل خاوند معذور وګڼه ځکه چې قصد او اراده ښه ده اگر که کار یې څه دی غلط دی خو اراده یې ښه دی چې د مور سره ښه کول مور مخکې ده او په طریقه باندې پوه کول پکار دي داسې خاوند ښځې له پکار چې په ارام ورسره خبرې وکړي من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې بالکل د ګناه نه دی شوي او هغه څوک دی چې همیشه ښه کارونه کړي دي انسان کمزوری دی نه کمی زیاتی کیږي والله اعلم